السلام علیکم دوستانو، هیله یم چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاست. نن موږ راځو د پریمیر څلورم کلاس اخلو چې په دې کلاس کې به موږ په تایملاین وینډو باندې خبرې وکړو او همدارنګه په دې به هم پوه شو چې تایملاین وینډو دپاره موږ باید څه وکړو. سیکوینس به هم ورسره ووایو. نو ملګرو، هیله کوم چې ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې ویډیو ستاسو دپاره ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو ویډیو ایډیټینګ سره شوق لرئ نو د دې درسو پرېښودل به غیر ضروري. نو تاسو باید دا درسونه په پوره ډول باندې تعقیب کړئ چې تر څو تاسو هم وشئ کولی ښې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. نو د دې دپاره چې موږ د تایملاین وینډو درس شروع کو، راځئ چې لاړ شو د کمپیوټر سکرین ته او تاسو ته در وښیو چې تایملاین وینډو څه کار کوي. ښه، دا د موږ د کمپیوټر سکرین ته راغلو. نن چې موږ کوم کار کوو هغه به یې په دې ځای باندې په دې وینډو باندې چې باید تایملاین ویل کېږي. د تایملاین دپاره باید د دې څخه مخکې چې موږ په تایملاین باندې کار وکړو باید دلته یو ویډیو اوسېږي، یو سیکوینس اوسېږي چې تر څو موږ په هغې باندې کار وکړو. نو د دې دپاره چې موږ دلته ویډیو را انتقال کړو، ګورئ دلته پاسه لیکلي دي تایملاین نو سیکوینس. د دې لپاره چې موږ دلته ویډیو را انتقال کړو نو باید موږ سره یو سیکوینس واوسېږي. سیکوینس اصلا کې چې شته وایي په پښتو کې معنا راځي ترتیب، مطلب د ویډیوګانو نظم، ترتیب، تنظیم چې دا ټول په یو سیکوینس کې موجودیت ولري. سیکوینس اصلا کې څنګه جوړیږي؟ ګورئ، یو خو اسانه طریقه دا ده چې د ځنه دا ویډیو ونیسه او راکشه کړه، ډایرکټ دلته په تایملاین کې خطا کړه. نو دا به ستا خپله سیکوینس جوړ کړي. ګورئ، دا چې کوم دوه ایکونه دي دا خپله اوریجنل ویډیو ده او په څنګ کې چې کوم دا سیکوینس دی. سیکوینس اکثرت داسې یو ایکن لري لکه د دې چې کوم شکل دی. نو دا خپله د ویډیو سیکوینس چې د ټولو نه ښه لاره همدا ده. او که چېرې ته غواړې چې نه یاره زه خپله ځان ته یو سیکوینس جوړوم نو هغه هم اسانه ده. د ځای نه نیو ایټم باندې کلیک کړئ او راشئ چې شته سیکوینس انتخاب کړئ. کله چې مو سیکوینس انتخاب کړل د تاسو ته مختلفې د کمرو سیټینګونه راښیي درته. دا ولې درښیي که چېرې ستاسو ویډیو په د دې کمرو څخه څه وي. د ګوره مختلف کمرې دي لکه ARRI سو، AVC سو او داسې نور چې په اړه خو زه معلومات نه لرم. خو که چېرې تاسو معلومات لرئ او ستاسو کمرې همدا شي نو تاسو کولی شئ ځان انتخاب کړئ ځان ته د ویډیو سیکوینس. او که چېرې ته غواړې چې نه یاره زه خپله سیکوینس جوړوم، زما کمره نشته په دې کې، نو زه راځم سیټینګ ته. سیټینګ به انتخاب کړئ. هغې نه بعد به راسئ چې شته دې ته. د ځای کې ګورئ تاسو خپله هم د کمرو سیټینګ شته چې په هغې کې د ویډیو سایز هم تیاره بای ډیفالټ ورسره وي. خو چې ته غواړې چې زه ځان ته یو بل سیکوینس جوړوم نو تاسو به څه انتخابوئ؟ کسټم به انتخابوئ. کله چې مو کسټم انتخاب کړئ دنه تاسو کولی شئ چې د ویډیو سیټینګ وکوئ. خو زه څومره فکر کوم دا به غیر ضروري ځکه چې د هرې ویډیو سیکوینس ځان ته موجودیت لري. که چېرې ستاسو سیکوینس یو شی او د ویډیو چې کوم سایز او فریم دی، پلی بیک دی، هغه بیل شی نو بیا به تاسو ته مشکل لري. اوس فرض مثال زه همداسې کوم یو نوی سیکوینس جوړوم. زه نه د ویډیو سایز هم بدلوم او فریم ریټ هم بدلوم. یو داسې سایز موږ د ویډیو انتخاب کړه. نور په دې شیانو کې خاص کار نه لرم ځکه چې هر شی د دې خپل بای ډیفالټ ښه خبره ده. نو زه چې کوم اوکې کلیک کوم. ګوره زموږ سیکوینس دلته جوړ شو. کله چې سیکوینس جوړ شي نو ګوره پاس په دغه ځای کې سیکوینس چې کوم یو خپل نوم دی سیکوینس 2 په دغه ځای کې به دا خلاص شي. نو د ځای نه موږ چیک کوو همدې سیکوینس ته دا ویډیو اچوو. موږ ګورو چې موږ ته ایرر راکړي که نه راکړي. ګوره د اډوبي پریمیر چې کوم یو ښه ځانګړتیا دا ده چې که چېرې د سیکوینس او هغه سره میچ ونه کړي، ویډیو سره میچ ونه کړي، سره یو شان نه وي، نو بیا تاسو ته مشکل درکوي. نو که چېرې بیا تاسو غواړئ چې یاره همدا مشکل سره زه دا ویډیو دلته اچوم نو بیا تاسو چیک کړئ کیپ ایز ایگزسټینګ سیټینګ باندې کلیک کړئ. او که چېرې تاسو غواړئ چې نه زه د سیکوینس بدلوم نو بیا چې باندې تاسو کلیک کوئ چینج سیکوینس سیټینګ باندې انتخابوئ. ښه، د ټولو نه ښه لاره دا ده چې تاسو څه وکوئ ویډیو د ځای نه راکش کړئ او دلته یې په تایملاین کې خطا کړئ. نو دا به تاسو څه جوړ کړي، سیکوینس به هم جوړ کړي او ستاسو ویډیو سیکوینس او دواړه به سره برابر وي. ښه، نو دا وی د سیکوینس هغه معلومات چې سیکوینس اصلا کې کار چیک کوي او سیکوینس که چېرته موږ خپله جوړ کړو نو څه مشکل به جوړېږي او که چېرته په صحیح ډول جوړ نه شي څه مشکل به وي او که چېرته بیخي جوړ نه کړو څه پروا کوي که نه کوي دا به د ویډیو کې موږ واضح کړو. ښه، اوس راځو موږ چې شته تایملاین ته راځو. اوس زموږ د وینډو سره کار دی. موږ ته چې راغله ویډیو راغله نو سیکوینس ته نور زموږ ضرورت نشته. تایملاین کې ګورئ تاسو که چېرته په دغه ځای باندې غور وکړئ دلته تاسو ته یو څه شیان ښکاره کېږي. ګورئ یو دانه چې دا V1 V2 V3 دا چې دا د ویډیو ټریکونه دي.
ټریک چې شته وای لایر ته وای مطلب طبقه ده د ویډیو یو طبقه بله طبقه او بله طبقه او د هغې څخه ښکته چې کوم دا د آډیو طبقه ده 3 طبقې د آډیو دي 3 طبقې د ویډیو دي ښه په دې ځای کې ګورئ تاسو د ځای نه موږ کولی شو په اسانۍ سره دا ویډیو آف کړو صرف آډیو به پاتې شي او که چیرې تاسو غواړئ چې لاک یې کوئ لکه په تېره ویډیو کې چې کومه موږ کار پې کړی و د لاک څه فایدې وې هغه مو په تېره ویډیو کې وویلې او همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه عملیه چې پورته تاسو اجرا کړه دلته هم اجرا کړئ ګورئ دلته یو دانه چې د وایس اور که چیرې ستاسو ویډیو باندې تاسو خپل اواز ثبتول غواړئ نو دلته تاسو چې انتخابوئ وایس اور انتخابوئ او بیا به ستاسو په دې ویډیو باندې ستاسو اواز انتخابېږي ګورئ دلته بل ټریک دی که چیرې کومه بله آډیو وي نو په هغې کې تاسو وایس اور جوړوئ د هغه د ځای نه کولی شئ او د ځای نه موږ کولی شو لاک کولی هم شو موت کولی هم شو موت مطلب آډیو دې نه چلېږي د ځای نه موت که نو ستا آډیو اواز نه راځي د دې لپاره چې موږ خپل ټایملاین دا ویډیو چې کومه ده موږ را زوم کړو نو د دې لپاره موږ څه کوو الټ بټن ونیسئ او خپل ماوس نه سکرول ویل چې کومه ده هغه پورته بوځئ که چیرته کوچنی کول غواړئ نو همدارنګه الټ بټن ونیسئ او سکرول ویل کته راولئ او بله طریقه د ځای نه تاسو کولی شئ دا چې کومه کته ده دا ځای ښکاري نو دا تاسو کولی شئ چې د دې ځای څخه هم ویډیو غټه کړئ نو دا به تاسو ونیسئ او کوچنی به یې کړئ نو ستاسو ویډیو به را زوم شي بعضې وخت داسې کېږي چې موږ کوچني کلیپونه یو ځای سره یو ځای کوو نو موږ ته نه ښکاره کېږي چې آیا دا سره یو ځای سوي دي که نه دي یو ځای سوي نو د دې لپاره موږ چې کوو ویډیو را زوم کوو او همدارنګه تاسو کولی شئ چې الټ بټن ونیسئ او د کیبورډ نه مثبت علامه کلیک کولو سره تاسو کولی شئ چې د ځای نه د آډیو سایز په جګوالي کې غټ کړئ مطلب تاسو ته آډیو ښکاره شي دا ویډیو چې کومه ده آډیو نه لري نو ځکه نه ښکاره کېږي او بیا که چېرته تاسو غواړئ چې د ویډیو سایز موږ ته معلوم شي نو تاسو بیا کولی شئ کنټرول ونیسئ او د مثبت علامه ووهئ او که چېرته بیا بېرته کوچني کول غواړئ نو د کنټرول په نیولو سره منفي علامه ووهئ ګورئ د آډیو دپاره چې کوم یو الټ علامه نیولو او د ویډیو دپاره چې کوم یو هغه کنټرول علامه نیولو نور غټ او کوچنی دواړه په مثبت او منفي باندې کېدل د ځای نه هم موږ کولی شو چې د غټ او کوچني کړو دا ګوره د علامه چې کوم یو دلته په دې باندې کلیک کړئ داسې غټېږي او که چېرته بېرته غټ کړئ نو دا کوچنی کېږي او همدارنګه د ویډیو هم همدا طریقه ده د ځای نه په دې بار سره موږ کولی شو چې ویډیو غټه کړو او کوچنی یې کړو ګورئ د ویډیو په سر کې چې کوم یو دا عکس موږ ته ښکاري که چېرته تاسو ته دا عکس نه ښکاره کېږي دا تمدن نه ښکاره کېږي نو تاسو به څه کوئ غواړئ چې دا عکس ښکاره کړئ نو د ځای نه راځئ تاسو په د سیټینګ بټن باندې کلیک کوئ او د ځای نه به تاسو دا یو چې کوم یو ده چک کوئ که چېرته چک نه وي تمدن نه ښکاره کېږي نو تاسو په دې باندې چک کوئ چک کوئ نو ستاسو تمدن به بېرته ښکاره شي او که چېرې تاسو غواړئ چې موږ ته پوره د ویډیو عکسونه ښکاره شي نو تاسو په دغه سیکوینس باندې ګوره ستاسو سیکوینس چې کوم یو ده د دې څنګ کې دلته یو بټنه ده په دې به کلیک کوئ د ځای نه تاسو ته مختلف اپشنونه راځي په دې ځای کې ګورئ تاسو کولی شئ چې د ویډیو تمنل انتخاب کړئ ګوره د ځای کې چې کوم یو تیار چک ده هغه د ویډیو هیډ تمنل مطلب ستاسو په ویډیو کې چې کوم یو ده هغه په سر کې عکس ښکاره کېږي او دلته چې کوم یو ده ویډیو هیډ انټایل تمنل که چېرې مو په دې کلیک نو تاسو اوس دلته کتلی شئ چې د ویډیو اولنی او آخرنی عکس ښکاره کېږي دا ستاسو د خوښې پورې اړه لري چې تاسو څرنګه خپله ویډیو ته عکسونه انتخابوئ او که چېرې تاسو غواړئ چې د ټول ویډیو عکسونه ښکاره شي نو د ځای نه تاسو بیا په دې بټن باندې کلیک کوئ او دلته تاسو دا یو بټن انتخاب کړئ کنټینیوس ویډیو تمنیل نو ستاسو د ویډیو پوره عکسونه به موږ ته ښکاره شي خو دا که چېرې تاسو ضروري ګڼئ نو ویې کوئ او که نه نو صرف د ویډیو د سر عکس پرېږدئ چې تر څو تاسو ته معلومات وشي چې دا زموږ کومه ویډیو ده نو زه بېرته په دې باندې کلیک کوم ویډیو هیډ تمنیل نو دا د زموږ د ویډیو هغه اولنی عکس ښکاره شو ښه په دې ځای کې تاسو ته دغه 3 اپشنونه ښکاره کېږي دا 3 اپشنونه یو چې د انزرټ اینډ اووررایټ ده او بل چې د سنیپ تمنیل ده او بل چې د لینک سلیکشن ده ښه دا شی څه کار کوي دا به اوس موږ ووایو اول خو باید تاسو دا یقیني اوسئ چې ستاسو دغه بټنه آن وي که چېرې نه یې آن اوس ګوره زه تاسو په عملي ډول درښیم څه به پېښېږي زه ځان راخلم دا ویډیو بیا دلته اچوم
ګوره دا ویډیو چې څنګه ما د دې څنګ ته وروستله خپله یې کش کړه لکه اندروبا خپله کش کوي او ځان سره نښلوي دا ولې داسې کوي ځکه چې دا بټن آن ده اوس ګوره زه دا بټن آف کړم موږ ته معلومات نه کېږي چې آیا دا ویډیو د دې بلې ویډیو سره نښتې ده او که نه نو دا اپشن چې کوم دا ډېر ضروري ده بعضې وخت تاسو فکر کوئ چې یاره زموږ ویډیو سره ونښتله خو اصلا کې نښتې نه وي په دې منځ کې تور داسې یو خالي ځای موږ ته معلومېږي بیا اوس ګوره زه دا ویډیو پلی کړم زموږ ویډیو موږ ته ښکاري چې یاره نښتې ده خو نه ده نښتې او نو دې دپاره چې دا په خپله اتومات ډول باندې دا ونښلي سره نو د ځای نه تاسو چې انتخاب کړئ دا یو سنیپ تایملاین انتخاب کړئ اوس به زموږ ویډیو چې کومه ده په خپله په اتوماتیک ډول باندې یو بل سره نښلېږي او په منځ کې به خالي فریم نه پرېږدي د ویډیو د ډیلیټولو دپاره موږ چیک کوو په کیبورډ کې په ساده ډول باندې چیک کوو په ډیلیټ بټن باندې کلیک کوو خپله ویډیو ډیلیټېږي ګورئ دا ویډیو چې کومه موږ ډیلیټ کړه صرف د تایملاین نه لاړه او زمونږ چې کوم یو په پروجیکټ وینډو کې ده هغلته پاتې ده که چېرې دلته نه هم تاسو دا ویډیو کلیر کړئ ډیلیټ یې کړئ نو ستاسو به چېرته پاتې شي هارډ ډسک کې پاتې د هغه ځای نه ختمېږي اوس ګورئ په دا ویډیو کې چې کوم یو دا دوه کوچني اپشنونه دي تاسو ته به ښکاري په دې اخره کې په دې کونج کې دوه کوچني اپشنونه دي که چېرې دا شکلونه وګورو موږ باید پوه شو چې ویډیو نوره ختمېدو څخه ویډیو مخکې نشته او که چېرې دا اپشنونه نه وو اوس ګوره زه دا ویډیو ورکې کړم نو دا ګوره دا اپشنونه چې کوم دا ختم سو اوس موږ په دې پوهېږو چې یاره ویډیو نوره هم شته که چېرې دا مثلثونه دې خوا ته وایي نو بیا به موږ پوهېدل چې ویډیو ختمه ده نو اوس ګوره زه بېرته ویډیو غځوم مثلثونه په دې کونج کې بېرته راسي ښه اوس راځو دې بټن ته دا بټن څه کار کوي insert and override sequence as nest or individual clip ګورئ دا په دې بټن تاسو اوس نه پوهېږئ ځکه چې تاسو نست نه پېژنئ نست اصلا کې وایي چې د دې لپاره چې تاسو د مختلفو ویډیوګانو کلیپونه سره یو ځای کړئ نو هغه تاسو نست کوئ کله چې مو نست که نو هغه ټول په یو سیکوینس بدلېږي په یو ویډیو بدلېږي نو که چېرې دا بټن خلاصه نه وي نو تاسو هغه نست دلته را انتقال کړئ نو ستاسو نست به څنګه ښکاره شي د یوې ویډیو په شکل ښکاره نه شي ستاسو ټول کلیپونه بېل بېل ښکاره شي اوس فرض کې زه د ځانه یو څو کلیپونه نور هم رااخلم د دې ویډیو زه دا کلیپ هم رااخلم او دا دواړه سره یو ځای کوم اوس زه دغه ویډیو چې کومه ده دا نست کوم نست لپاره په دې ویډیو باندې ساده ډول باندې رایټ کلیک وکړه او راسه چې شته نست بټن انتخاب کړه مطلب ګروپ یو ځای کې سره ګروپ نه دی ګورئ ښه ده ګروپ بیل کار کوي نست بیل کار کوي نو دې دپاره ته یو نوم ورکړئ نو زه ورته ټیسټ نوم ورکوم اوکې دا اوس زمونږ یو نست دوه ویډیوګانې مو سره یو ځای کړئ د دې لپاره چې موږ د نست بیرته سورس وینډو ته انتقال کوو نو په دې باندې موږ کلیک کوو او کش بیک کو سورس وینډو ته زموږ نست به چېرته لاړ شي سورس وینډو ته راسي ګوره دا دی زموږ هغه نست دلته راغی اوس ګوره دا بټن چې کوم دا لګېدل ده زه راځم دا نست ډیلیټوم دا بټن چې کوم دا نست کول والا بټن دا لګېدلی ده نو زه په دې باندې کلیک کوم او راکش کوم اوس ګوره زموږ نست به هغه په دې ډول باندې ښکاره شي که چېرې زه دا بټنه بنده کړم اوس زه دا نست را انتقال کړم نو ګوره زموږ د ویډیو هغه داخل کې چې کوم یو د نست په داخل کې چې کومه ویډیوګانې وي کوم کلیپونه هغه ټول راوستل ولې نست نه دی په دې حالت کې ځکه چې دا بټنه بنده ده د دې بټنې په کار هم پوه شئ راځو لینکډ سلیکشن دا بټنه څه کار کوي دا ګوره په ګروپ کې کار کوي کله چې مو د ویډیوګانو ګروپ جوړ کړئ او تاسو غواړئ چې د هر یو کلیپ بیل بیل سلیکټ کړئ نو تاسو کولای شئ د دې بټنې په وهلو سره هغه فعاله کړئ زه راځم ستاسو دپاره یو ګروپ جوړوم په دې به رایټ کلیک کړئ او را به شئ ګروپ به یې کړئ نو دا سو زمونږ ګروپ اوس ګوره چې دا موږ کش کوو پوره دا ویډیو چې کومه د بلې ویډیو سره یو ځای کش کېږي بیل بیل نه کش کېږي مطلب دا ګروپ شوي دي او دا ولې ټول یو ځای سلیکټېږي ځکه چې موږ
د لینکډ سلیکشن بټنه خلاصه کړې ده. کله چې دا موږ بنده کړو اوس ګورې موږ کولی شو چې هر یو پارټ بیل بیل سلیکټ کړو. بیا د باندې وځو، اوس ګورې دا پارټ بیل سلیکټ شو، دا برخه بیله سلیکټه شوه، دا برخه بیل انتخاب شوه. ښه، نو دا و د ټایملاین کار. نو تاسو اوس کولی شئ چې مختلف ویډیو ټایملاین ته راولئ او ریزلټ یې په د ځای کې وګورئ. په دې وینډو کې هغه ټول ایډیټ ښکاره کېږي تاسو ته. تاسو کولی شئ د ځای څخه یې کنټرول کړئ. نو مختلف ویډیوګانو مختلف کلیپونه سره یو ځای کړئ او ښایسته ویډیو ترې جوړه کړئ. زموږ دا ویډیو په همده ځای ختمیږي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو ضرور دا احسان وکړئ چې چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ملګرو سره شریکه کړئ چې تر څو نور ملګري هم په دې پوه شي چې موږ ویډیو ایډیټینګ څنګه کولی شو. مننه کوم. د خدای په امان، په الله مو سپارم د نورو ویډیوګانو په هیله.